خدای نیکبخته وایم دا څه کې څه دې میشتل څه دې دې ویستل د خدای ظالمه څه دې بار دي په پټو کې دلته څه دې څه کوي هسې بابا یو خبره مې کوله څه خبره کې لنټر به دې اچولی پروردګاره نو لنټر په څه واچوم په لرګو او په هغه قوازو باندې واه پریشانه دانې که نه د خدای ظالمه په لرګو په قوازو خو به واچوم خو دا چې کار دی که نه چې خوشې تسې ګرځي داسې پیسې وګټه ظالمه زه درله په دې ماتو هډوکو لګیا یم لکه ته ما ته دا بلې ورځ نه لګوې کار روزګار کوه زما زړه ستړی شو کله راته وې اوبه راواله او کله راته وې چای راله پخه کړه زه دا کارونه ولې نه کوم څه اله نو دا کارونه کې خدای دې تپو وفات کا نو دا خو د کور کارونه دي که نه بار کار درته یادوم مزدوري کوه مزدوري وال مه کوه زه مزدوري نه شم کولی نو څه به کې واده اله خدای دې تباه برباد کا د واده نوم ما لګوې ظالمه یم دا ژبه درنه پرېښومه غواړي نو بابا نو اوس خو ما ته خلک وایي وایي موږ کره مه راځه وایي ته څه هم غټ شوی نو بس اوس خو غټ سړی یم نو اوس خو راله واده وکړه که نه پروردګاره د خدای ظالمه چې د کار او د روزګار شي چې په خپلو خپو ودرېږي بیا به درله واده کوم ولې به دې ګورې ولې دا کار روزګار درله نه کوم ما درته ونه ویلې څه څه دا اوبه چې دله راوړم اوبه راوړې نو ولې دا کار دي شو نو ولې څه دي د خدای ظالمه خلکو پلانانو له خدمت کوي دا به مله په خپلو هله زور وکړه مړه بابا زه ځان له نشم زه دومره ستړی یم چې هله ستړی یو خو ښځه ویم داسې کار دی بچي بیا به د پلار په چرمان وکړي زما نوم هسې منطقې دي او زه چې یو پرې غیب شم بیا نه را پیدا کېږي والله کو در پسې ارمان نه کومه هغه پښتانه یو متل کوي و چې د شپېتو شي بس پوه شه واقعي خبره ده چې پلاران بوډاګان شي نو بیا پې زامن تنګ وي خو ده وکوه مړه څه دي شیشې و پته نه لګي ستا غونته کې شی نو خو بابا زه لږ بار ته ځم بار ته مه د کور کې کښېنه مړه بابا بس زه تنګ شوم نور کار نشته ته نن نه چې اوبه راوړه زه ځم بار ته ویم د خدای ظالمه ته بار ته څه کې چې ځي والله ډېر ضروري کار مې دی بابا دا څه وې ډېر زیات ضروري کار مې دی چې څه قیمت ولې که نه نو بیا ما له وروړه ښه هېڅ هم نه ولم بابا ازار کوي زما هسې کار دی زه درځم چې ته څه کې ښه ما پسې مه راځه زما ډېر ضروري کار دی دا خدای بې بنیاد وباسه زه تا ګورم چې ته څه کې باد ته ځې راځې ورېږه ښه خوښ پدې شمه ما د ټوپۍ په سر ګڼنه ټولې ملالې وایي خدا اجینۍ هغه ده او د ټوپۍ ملالې سترګې ما دې تر تنګې څنګه ده د نخرې بیت نه ځي او چې یارې نه کوي څوک پرې نه وایي تهمتونه د خدای مسلمانه لږ صبر کې که نه کې مړه موږ لا هېڅ نه دي در به کمه ښه اوس زه لاړ شه ښه بچي مینه دانه تا پلار سره واده خبره وکړه او څه وې هغه وایي ما ولې وکړه ما خو تیار د لومډۍ په تختې په هغه زه څه کوم په شړقتې ولګي او که نه ما ورته وویله ما ستا عمر تېر دی نو څه وې خو بیا مې ویلې زړه مې ځوان دی دا هر سړی داسې وي د هغه خو خپې قبر کې ښکته دي بیا په تا څوک څه کوي ما سره دا خبرې مه کوه ولې شرمېږي شرمېږم نه سمې لیکېږم خو بیا مې پلار وخي ځکه درته ویم داسې کار وکړه د شنولي په ځای دې لنده کې واچوه داسې وله او دومره دیم دا نه داسې چل دی زه کور ته ځم څوک رانه شي را دې شي که نه زه خو وړوکی ماشوم یم داسې چل وکړه چې کور ته لاړ شي پلار ته یې رښتې خبره وکړه او زه اوس ځم او د دادا سره د خپلې رښتې خبره کوم یم سوری من هغه سره خپل غم دی پرې دې په شړق ولګوي چې چول بوډا سړی دی هغه سره واده ونه کړې ګورې ښه ولې زه په سترګو ړنده یم څه خو ده ستا په شانه لږ خوښ وم مهرباني ما ته دا خبرې مه کوه که نه زه څه ده زه لاړم دادا خدای گو ویم زه یم چې دا ناداني څه پسې بار ګرځي دا جینکو پسې ګرځي او یا ورته وایي که نه وایي زه کور ته ځم بابا سره مې رښتیا خبره کوم ورګه چې څه چې مخکې لاړ شم ستا به زه غوږونه وباسم ښه ته به کور ته راځې او که نه
کتري دې هیڅ بنیاد وباسي دیوا تاکي سي کې ما وی چې دادی صدا ورته لاړو ځه ځان مې ته مخکې ورسو دې خو دې اوس راو دې راو دي یې خوراچا کوم خوا به زما خو دې خوا راغلم که نه خوراچا زما چرمې راته بادي دنیا سره څه خبرې کولې اسم نه ما وی چې دا ته وځې نو ته څه بچې وځې ته دې جینکو بچې وځې خوله مه واچوه بابا خبره خپې هم دله زور کوم خپې راله به ولې نه اوس خو به راله خپې زور کې خامخا تمسا داسې کې ستا غونډه کې شی نه په تا ګرځي نو داسې وې تمسا لکه د پلار بېزتي مه کوه ګوره بیا د یو ټنګ وواچوه بابا ما خبره کولول که خپې هم دله زور کوم زه خو به زما خپې زور کې بابا خپې څه دي خوځې د چشمو ډانډې دي ظالمه چپ کنه بیا دې ظالمه قدر مې کوه ښه بابا ما ورته ویله بس مړه نسلي دی ووایه څه دې وې دغه دی هغه جینۍ واده وي ما سره واده وکړه الله پروردګاره اوس په ستا په شان چې سره واده کوي مړه ته خو هسې بس هغه څه ورته وایي ته بس نه وې مړه ما مو ته ویله ما چېرته سم سړی وګوره داسې وې کنه که خو نه د کاري او نه د روزګارې ظالمه نو هغه جینۍ به ظالمه چې په ځان باندې خرکه کې دلسلي یا ما ته په خپله ویلله بابا وواده وخوله څه یې درته وویل وایي زه تا سره واده کوم واده در سره کوم مړه دې خو به ته شرمېږې نه چې د پلار په مخ کې داسې خبرې کوې هغه چې نه شرمېدله ما ته داسې ډایرکټ لګیا وه و زه تا سره واده کوم ته مې خوښې بابا ما ورته وویل ما سره دا خبرې مه کوه هېره که خدای ظالمه ځان له خو ودونو پسې ګرځي چې لکې پیدا کې یې پلار لرم څخه مو که کنه مړه والله که څوک دې فریم واخلي تا ته ما وخت ونیول چې پلار عزت کوه ظالمه ګورې څنګ به دې ووامه ګوره نو بابا تاسو اوس نه کوي او الحمدلله زه اوس ښه ځوان یم ځوان ځوان خو یې ما ته پته ده نو څه دي داسې کار دی که نه زه ورځمه جینۍ پسې رسۍ ده خامخا ورشم کنه بابا ورځمه بس ورته ویم یو باکوکر زوی مې دی ویم هغه له رشته غواړم نه زه باکوکر یم دا تاسې څه نوم یاد کړو باکوکر او دقه شی ما دقه شی پیدا شوی تا ما ته باکوکر تا چې ماتې نو تا چې ماتې نو بابا نو سم څه نو زه خو به ته در پلار نیم څه ماله واده وکړه واده در کوم که به تا ورځمه ښه صحیح ده ورشه ځه ولې نه کم به کوه کور یې درته معلوم دی لرې شه کور یې راته وښایه دا او که نه دي ما ویل چې ته به دلته کېږي کوم کور یې دی راځه چې ورشو ته مه ورته زه ورځمه هغه داسې چې لاړ شي او واپس داسې ورشي هغه جومات سره به داسې لاړ شي مړه هسې دې ځای کې نږدې کور دی مسلمانه خدای ظالمه نو ته ما دوکه کې اوسه ته ما دوکه کې دوکه کوم دی نه داسې به لاړ داسې به داسې څه شي هغه ګلالۍ پېژنې صحیح ګور خو دې لیدلی که نه ګلالۍ خو زه پېژنم ستا ملګری هم دی صحیح ده ځه بابا ګورې زه ورشه ځه زه به اوبه راوړم السلام علیکم مردشي کاکا وعلیکم السلام څنګه بچې ښې خیر خیریت دی وایه که نه وایم داسې بازار ته تللی وم بازار ته تللی وې د څه دپاره وایي د څه دپاره تا ته ولې بله شپه ست نه رسېږي واده مې د کپړو پسې تللی وم الا یم د واده دا خبره مې ډېره خوښه ده که نه او په تا خو ښه لګي که نه کونډ دی که نه او که نه او روان چې دی رښتې له روانې یو مرته دی وګوره او ستا د رښتې خبرې ته وګوره د خدای بېنصافه زه د ځان دپاره نه ښه د هغې نادان دپاره هغه زوی دپاره غواړم خفه نه شي خفه نه شي ځه یا یې دباندې رحم وکړي ځه زه بس ورځه نو خدای دې د خیر او د خیریت فرشتې پکې وګرځي امین امین او یم چې رښتو شو ګورې بیا موږ باندې هم څه وخوره صحیح ده صحیح ده کاکا څنګه خیر دی څنګه چلې ګلخانه بچې ښې ټیک ټاک ټا ټول څنګه راځي راګه روانې ویم رښتې له روانې ما په دومره باندې ټول ترمي کوي چې رښتې روانې مړه ته خدای دې وخته
خپل ځان نه یادوم ویم هغه زوی مې یادوم نادان دپاره رشته غواړم کنه مونږ ته خو ما وې ته ورته ورته به وې کوچنه د ښارونو نه جالې نه راکوچوې یا په تا باندې روږ د جینۍ غر کوي الا ولې زما زوی نشته څه ویم زوی مې واده کوم او پسې بیا زه ځان هم واده کوم داسې کار وکړه که نه چې واده مه کوه څوک او چېرته سعودي عرب ته لاړ ډبې شوې او هلته ښه خسته هغه عربیان دي او هغوی سره کار روزګار کوه ته د هغې د پارټي کې نور نیټې ته پته وه زما خو داسې ځواني وه که نه چې جنکۍ به ته په بلو باندې ناستې وې یا خدایا پاکه به جینکۍ نه وې چېرته مله ټیټر بټي چرګوټی به وې ما په خندا کې مله سپینه سپینه ګیره مې خندا خو هغسې مه کوه که نه اوسه دې ټوله ملوک یې نو ته ورته وایي ما باندې خندا کوې نو ملوک پرې باندې خندا نه کوې بچه زما السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام هغه رښتې ولا په تمه ناستو ته دلته د سره ګپ شروع کړی دی یاره خطا بس لاړم زموږ ته موزګار شوی یاره یا با ټیپر وغایا ټایم نه پیژنم ټول مړ ټیپر وکړي زمونږ د پټونه روټه ده ته لوري ولې دادا ورشه یو دوه پیالې چې خطر خپه هکه باندې سر مې داسې درد دی پیمه دادا پیمه چې ته زخمی شوې که نه د خلکو نه وینه دي او تا نه په تشه چې روانې کنې پرېږده لورې ورشه زر چې په هکه ناوخته بیا به جمعې مانځله زماله خدای لاړم پاک او سني بچی بس خوله کې له خبره در ټوم السلام علیکم ګلالیا وعلیکم السلام بغیر مرده کینه کینه څنګه څنګه رو راخي خیر دې ټیک ټاک څنګه راغلی ولا پیاده راغلم یا دا خدای مسلمانه پیاده خو راغلی خو مقصد دې څه دی مقصد ته ویم که نه ووایه ویم هغه لور دې څه سوچلې کې اوبه راپاجوز کړه هغه دې وایم چې پخوي یا لورې دې تره لرې چې راوړه یو کوټو دا دې خوشحاله کړي ها ویم ډېره ښه جینۍ ده دادا چې مې راوړه ها دا ترې راغلی ده ته چې جومه بس ویم داسې کار دې چې ماته وه بس زه دستۍ کې ځم دا به جمعې مانځه ته هم ځان تیاروم ښه راغلی وم خو ګلالیا هغه زوی رښتې دپاره خو ستا دا لور مې ډېره خوښه شوه ویم داسې کار دی که نه د مشرانو خبره که نه چې اول ځان دی او بیا جهان دی څه مطلب و ویم مطلب دا چې زه خو هغه زوی د رښتې دپاره راغلم که نه خو دا لور دی زما ډېره زیاته خوښه شوه ما دپاره یې راکړ سړیه والله داسې پلار مې نه و لیدلی